یاره شامو زه نه پوهېږم چې تا باندې کوم کندر لیدلی چې راسې درغ دی منګه د اوبو وار وتړي خپل ځان ته اوبه خوشې کړي ته خو نه په انسانیت پوهېږي نه په سړیتوب پوهېږي چې په تا کې نه پوهېږم په تا څه شی شوي نن زما د اوبو نباتیا خوښه شامو خبره واوره تیم ځلي ګوره خیر دا دلته زه چې شته راغلم چې تا نه بد ده والکه دا درېیمه ورځ چې ګوره مې را فیصله کړې ده که یا زه 15 انچه اوبه لرم تا ولې خپل ځان ته هیله کړې دي نن خو زما د باغچې نوبت دی وا شامو ګوره یو خبره ته وکړمه زه نه پوهېږم تا څه شی خوړلي چې زما ولی نه تا څه خوړلي دي چې دا اوبه راځي تا ته به دې روان یې موږ باغونه باید وچ کلک ودرېږي او بس توپان اکا باغ لري خو بله جمعه هم تا مکمل هم دا اوبه تا انیواله روانې کړې ما بله جمعه وکړه ته د بسته جمعه په اخته وې مه کوه اوبو سره غرض مه کوه شامو که نه شامو اوبو سره غرض مه کوه وام دې شامو په خدای قسم ګوره مازه مې خرابېږي بلا که دې بله خبره وکړه زامنو ته ورغږ کومه سری به دې کې وخت کلمه به دې روغه در پرېنږدي خدای چې زم زامنو ته غږ کوم چې غلبېل دې کي زه م ورته غږ کومه ګلو دادو مدو راسئ هلئ شریک کاکا ته توپک چاړې درسره راوړئ والکه ته به توپک راوړئ دا په خبره نه پوهېږي راوړئ د ژوند څخه ټوټه ټوټه یې کوي لکه ته قصاب غوندې ناریم اوس ما د اوبو نوبت کې ته ما هم ته خو ته نانې مستمد شامو د اوبو سره غرض مه کوه لرې که ته په خبره نه پوهېږې شامو څه شوې ما زه ولې توپک راوړم زه به توپک راوړئ ته جګ شه زه یې راوړم د ژوند څخه ولاکه ته هم رانه ژوند زما د اوبو نوبت دی که دې لاس ور وړې سر به دې درته اوس باندې معلوم سي چې زه دا توپک راوړم توپک راوړم چې غلبېل دې کړم ته ما نه اوبه وړې